ملګرو نن د امازون بزنس په حواله ستاسو سره یو بنیادي ویډیو شریکوم او څنګه چې ما ویلو لکه د امازون سیلر اکاونټ نه پس بیا هایپر ویلټ موږ جوړ کړو بیا دریم بنیادي سیس چې کوم دی هغه پروډکټ سرچ دی نو د امازون چې کوم کټګریز دی اول باغې ته موږ ګورو چې آیا موږ کوم کټګریز سلیکټ کړو کوم موږ لخي دي کوم نه دي خو په دې خبره کوو بیا چې د ځینې کټګریز چې هغه ګیټډ کټګریز دي لکه پای کې اپروول غواړي ځینې داسې دي چې هغه ریسټریکټډ دي په هغې باندې ګرانه ده چې پروډکټ لانچ شي د عام خلکو او ځینې دي چې ریکمنډډ کټګریز دي نو ریکمنډډ کټګریز کې موږ کوشش کوو دلته ما یو څو څیزونه دغه ډاونلوډ کړي وو چې زمونږ کوم ریکمنډډ کټګریز چې دي هغه لکه امازون اف بی آی ریکمنډډ کټګریز یو اس ای دا تاسو دلته کتلی شئ دا د لږ غټ کمه نو دا اوس موږ ګورو په دې کې لکه دې کټګریز کې پکار ده چې موږ سرچ وکړو په دې کې به موږ ته فایده وي بله خبره به دا چې لکه په دې کې به ریسټرکشن نه یو کله چې تاسو پروډکټ واخلئ او بیا په هغې پیسې ولګوئ بیا په لیسټینګ کې بیا ته مسله نو بیا به ته ډېره ګرانه شي نو ما چې کوم خبرې کولی چې بنیادي اول په دې ځان پوهه کول غواړي نو په دې کې اوس دا ده چې لکه دا ریکمنډډ کټګریز چې کوم دي دا بدلیږي دا یو اس ای دپاره دي او دغه شانتې د هر مارکیټ پلیس دپاره خپل کټګریز دي ټیک ده نو لکه اوس په دې کې زموږ سره څه دي آرټ کرافټ اینډ سیوینګ دی اټوموټیو بیبي دا بیوټي کیمرا اینډ فوټوز دا غټ غټ کټګریز دي په دې کې بیا لاندې سب کټګریز دي او نور څیزونه بلا شي کمپیوټر الکترونکس او ګروسري وغیره هیلث هاوس هولډ هوم اینډ کچن انډسټریل تاسو کتلی شئ پیټ او سپلایز او دا ټول چې دي نه دا زموږ سره په ریکمنډډ کټګریز کې راځي په کار ده که لکه موږ خپل پروډکټ سرچ کوو خصوصا هغه خلک چې هول سیل کوي یا پرایویټ لیبل لپاره هغه اپلای کوي لکه خپل برانډ جوړول غواړي نو په کار ده چې هغو دې ته خامخا وګوري بل کم کټګریز چې موږ به ایوایډ کوو نو هغه دا په کار دی د هغې بیا مختلف ریزنز دي یا مختلف د هغې چې دي دغه دي دا وجې دي لکه ګوره څه دغه چې کوم دي نو هغه به دې کې تاسو کتی شئ لکه مساج ګن دی نو اوور سچوریټډ لکه دا اوس په ریسټرکټډ یا ګیټډ کټګریز کې نه ده ریسټرکټډ هغه کټګریز څنګه خبره وکړه چې لکه هغه چې دی په هغه باندې ریسټرکشن لګېدلي او د هغې دپاره ډېر زیات منډه تړه وال غواړي چې هغه تاسو اپروف کړي او ګیټډ هغه چې په هغې کې څه نور اپروول لکه غواړي یا ستاسو نه مزید څه تفتیش غواړي نو په دې کې اوس دا مساج ګن چې دی لکه دا اوس نه په ګیټډ کې دی نه په دغه کې دی په ریسټرکټډ کې دی خو دلته اوور سچوریټډ مطلب دا چې په دې کې تاسو ته ځای نه میلاویږي که یې هم نو تاسو پروډکټ وا هم خلئ خو بیا دغه کېږي دا تاسو کیدای شي څه خاص ګټه ونه کوي یا خرڅ نه شي نو دا تقریبا دا ټول چې دلته لیکلي دي دا به تاسو سره بیا زه شریک کړم کیدای شي په دې دغه کې کیدای شو دا اپلوډ کېدای شو په دې ډسکرپشن کې دغه کې به ته ولیکم چې لکه په دې کې دا حالانکې ریکمنډډ کټګریز کې دي خو په دې کوم بیا ځینې څیزونه داسې چې لکه اوور سچوریټډ دي اوس د یو ته دا لیکلي دي ګوره ډرما مایکرو نیډل رولرز دا څه شی دی د سکین دپاره به څه دا وایي اوور سچوریټډ هم دی او اف ډي اے ان اپروډ میډیکل ډیوایس دی نو اف ډي اے چې کوم دی نو دا هغه نه اپروف کوي نو دغه وجې نه دا تاسو نه شئ ریکمنډ کولی بل دلته دا نور خو اوور سچوریټډ دي دلته پکې دا ګوره الټراسونیک پیسټ چیزر دا به څه شی نو دلته وایي چې اوور سچوریټډ هم دی خو پیټنټډ هم دی اوس پیټنټ یو خبره ده دا به یاد ساتئ پیټنټ هغه څیزونه چې لکه کم دغه دا کم انټلیکچوال پراپرټي ده چې انټلیکچوال پراپرټي دیو ته وایي دې سیز ته وایي چې لکه اوس فرض کا یو دغه دی دا یو سیز دی یا یو پروډکټ دی زه به وایم چې یو چیر دی کرسۍ ده په کرسۍ کې یو سړي څه ایکسټرا انوویشن وکړو لکه څه شی پکې زیاتي جوړ کړو دغه دپاره هر څه شی چې که هغه د کېناستو دپاره یا بل څه چې خو هغه ایکسټرا نو سیزو هغه په عام کرسو کې نه نو هغه به د هغه بیا پیټنټ دي هغه به په دې باندې تاسو بیا لکه د هغه انټلیکچوال پراپرټي ده نو د هغه سره به خپل سرټیفیکیټ یې کو تاسو دغه شیز بیا اخلئ خرڅوئ نو بیا هغه په تاسو کیس کولی شي ستاسو امازون چې دی نو ستاسو پروډکټ بین کولی شي یا بندولی شي کیدای شي جرمانه د باندې هم ولګوي دغه شانتې دا نور دی لکه دا اوس مختلف آټو پارټس دي نو آټو تاسو اوس وګورئ دلته لیکلي دي چې ګیټډ کیټګري ډیفیکلټ ټو ګین انټري په دې کې انټري ګرانه ده دغه شان دا بلا شی دی بهرحال دا به تاسو بیا وګورئ ډرګز دی او نور دی نو دا کیټګریز چې کوم دي نو په دې کې به تاسو کوشش کوئ چې لکه دې طرف ته به نه ورځئ که نه بیا به ته نقصانات دي ښه اوس
بل خبره دویمه تاسو له راځم د پروډکټ سرچ نه مخکې لکه بي اس آر رینجز دي دار کیټګریز لپاره. بي اس آر اوس موږ څه ته وایو چې بیسټ سیلر رینک ورته دی وایي. دا امازون خپل یو ترتیب جوړ کړی دی په هغه حساب باندې، او په کار ده که موږ پروډکټ لانچ کوو یا پروډکټ ګورو، که هغه په هول سیل باندې او که هغه موږ پرایویټ لیبل چې په هغې کې موږ دا کار کوو چې دا مختلف کیټګریز چې کدي کنه، نو په دې کې مونږ دغه رینج کې به بیا خپل پروډکټ ګورو. لکه بي اس آر مطلب بیسټ سیلر رینک. لکه اوس په دې کې فرض کې دا الکترونکس دي، نو په الکترونکس کې کومه کیټګری ده، نو په هغې کې به چې یو پروډکټ به چا فرست نمبر بل به سیکنډ بل به تھرډ داسې به رواني. دا په رینکینګ بیا مختلف حسابونه چې لکه څومره زیات خرڅېږي، څومره ښه پروډکټ دی، څومره پې ښه ریویوز دي، نو په هغې حساب باندې لکه دا چې دی نه دا بیسټ سیلر رینک چې دی دا وله ورکوي، هغه په خپل حساب باندې په خپل الګریدم په هغې باندې دا امازون چې د بیسټ سیلر رینک ورکوي. نو دا رینج چې کوم دی په دې کې موږ خپل پروډکټ ګورو چې د دې نه زیات نه. اوس دا د یو اس اے دپاره دی، او کم دغه چې دی اوس دا مارکیټ پلیس امازون یو اس اے تاسو برکتی شئ، نو کم دغه چې د هر یو مارکیټ پلیس چې د هغې دپاره به خپل دغه کیدی شي بي اس آر رینجز کیدی شي، او بیا دا مختلف کال په کال بدلیږي هم، ځکه چې یو پروډکټ زیاتیږي، بل مخکې کېږي، بل رستو کېږي. نو دا بي اس آر رینجز چې دی دا به تاسو سره شریک کړم. دې ته به تاسو ګورئ چې کله تاسو پروډکټ خپل سرچ کوئ چې آیا په دې رینج کې نه دی نه بهري. لکه اوس د آرټ اینډ کرافټ دپاره که نه، دلته پرایمري بي اس آر رینج چې دی نو هغه د 100 نه د تقریبا 4000 په منځ کې به تاسو ګورئ. که د 4000 نه زیاتي نو بیا به هغه تاسو هغه دغه به نه ګورئ هغه پروډکټ. د هغې وجه دا ده چې لکه بیا به هغه نه خرڅېږي. په دې ټولو خبرو تاسو اوس پریکټیکلي پوه کوم، را روان یم، خو اول تاسو په دې پوه کوم چې لکه دا څه دي. کمپیټیټینګ بي اس آر رینج بیا دې ته وایي چې لکه په دې کې بس تاسو کمپیټیټر یې په کار چې تاسو سره کم پروډکټ سره کمپیټ کوئ چې هغه په دې کې. دغه شانتې اټوموټیو دپاره لکه د خپل بي اس آر دی، دغه شان بیبي، بیوټي، سیل فون، کمپیوټر دا تاسو کتی شئ، او انډسټریل ساینټیفیک، ہوم امپروومنټ او ہوم اینډ کچن، او دا لکه د هر یو خپل بي اس آر بیا د دې خپل رینج دی. نو په کار چې مونږ که څه ګورو چې دا په هغې بي اس آر رینج کې وګورو. نور پکې دا دي کچن اینډ ډایننګ. اوس کچن اینډ ډایننګ ته که مونږ وګورو نو د دې پرایمري بي اس آر رینج چې دی دا 100 نه 16000 پورې دی. دغه شان په دې رینج کې به مونږ ګورو څیزونه. نو مایي که تاسو بي اس آر وروستو بیا خبر راځي نو چې تاسو کنفیوز نه یئ چې یاره دا بي اس آر پکې څه شی شو. اوس راځم زه تاسو ته پریکټیکل ډیمو له، او د ټول نه مخکې خو به زه دا خبره وکړم چې لکه مونږ دا اوس دلته تاسو کتی هم شئ، دا تاسو ته به زه دا لینک هم شریک کړم چې لکه کیټګریز اینډ پروډکټ دیټ ریکوایر اپروول. نو دا هغه ګیټډ کیټګري دي. ټیک شو، دا وختي ما تاسو دپاره راړولی ما چې وګورو په دې کې دا مختلف بیا دغه دي، او دا تاسو بیا لیسټینګ کتی شئ. ځینې چې دي پوره کیټګري چې دی هغه ګیټډ دي، ځینې بیا سب کیټګریز ګیټډ دي، او ځینې بیا په سب کیټګریز کې سب پروډکټس دي چې هغه ګیټډ دي. لکه اپروول پې پکاري، ګیټډ مطلب دا شو. ټیک ده، دا دي. او بیا ریسټرکټډ پروډکټس چې کوم دي نو هغه بیا دلته دا تفصیل تاسو 1 by 1 ټول کتی شئ چې لکه آرټ، فاین آرټ او آرټ ہوم ډیکور، او بیا دا ریسټرکټډ او ګیټډ کیټګریز چې دي نو دا هم د هر یو دغه دپاره جدای، د هر مارکیټ پلیس دپاره جدای. وختي ما د کاناډا هغه کتل، نو کاناډا هغه کې چې نو کلوث هم په ګیټډ کیټګریز کې وو. دلته قانون ډېر سخت دی، امریکا کې دومره دغه نه دی. بل د امریکا ولې موږ زه ورته چې لکه هلته مارکیټ پلیس ډېر زیات دی د نورو دغه په حواله، نو که هلته کمپیټیشن نو دغه هم زیاتي، چانسز هم د سیل زیاتي. ها، اوس پروډکټ به موږ سرچ کوو څنګه؟ اوس اول خو دې خبرې له راځو. کله چې موږ پروډکټ ګورو نو په هغې کې لکه موږ چې خپل پروډکټ لانچ کوو، یا که په هول سیل که دا نوري که پرایویټ لیبل هر څه شي، نو په هغې کې لکه زموږ دپاره 2-3 څیزونه ډېر ضروري دي چې د هغې پروډکټ موږ سیل معلوم کړو، چې لکه منتلی سیل څومره دی، په هغې انکم څومره دی، د هغې نیټ پرافټ څومره دی، او بیا زموږ لکه په هغې باندې د امازون دا ټیکسونه څومره دي. نو دا ټول څیزونه چې موږ معلومو نو دې دپاره موږ په عام دغه باندې نشو معلومولی، هغه ګرانه شي بیا موږ ته. لکه اوس زه رالم دلته، دا ما amazon.com مې کولاو کړو، دا د یو اس اے والا دی، وختي مې هسې کتو. نو دا تاسو کتی شئ چې لکه اوس دلته که موږ ګورو نو دا یو هیډ شیور دی. فرض کړه
دا زمونږ یو پروډکټ دی هیډ شیور دی. نه دلته چې مونږ کله راشو نو مونږ ته دلته دومره دغه نم دیو نه راکوي چې یاره د دې نیټ پرافټ او دا کومې خبرې چې ما وکړه چې دا څنګه دي که نه. نو د دې دپاره بیا مونږ یو سرچ انجن به ورته ووایو یا یو سرچ دغه دی د جنګل سکاوټ ورته وایي. دا چې دی دا یو سرچ ایکسټنشن دی په دا یو خاص ټول دی. دا جنګل سکاوټ یو خاص ټول دی چې دی موږ له دا ټول انفارمیشن راکوي. نو زه به تاسو ملګرو ته دا ریکمنډ کوم چې کله تاسو هول سیل کاروبار شروع کوئ یا دا دغه چې کوم دی دا خامخا ځان له به اول انسټال کوئ او د دې چې دی جنګل سکاوټ امازان سیلر چې کوم دی د دې خپل ساین ان ساین اپ پروډکټ دا چې کله دا اوس ما سره انسټال دی نو دا چې کله تاسو دغه کوئ دا سلوشن ایکسټنشن ریسورسز نو دا به تاسو دغه کوي دا منتلی په دغه باندې پیکیج باندې دا کیږي. دا به تاسو ځان له یو واخلئ. دا جنګل سکاوټس دغه چې دی دا ډېر زیات ضروري دی د سرچ دپاره. دا یو سرچ انجن دی او دا خو ماته انسټال شوی دی. نو بهرحال د دې منتلی پرایسز دی خپل بیا د میاش د $29 دی 69 دی او بیا چې دی نو نور پسې زیات دي. خو دا تاسو لکه که فرض که په خپله نشئ اخیستی نو بیا چې کله ملګري په یو ځای شي یا د چا انسټال کړی هغه سره به سرچ کوئ. خو د پروډکټ سرچ دپاره چې دی دا ایکسټنشن ډېر زیات ضروري دی یا دا سافټویر چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دی او په دې کې تاسو ته ډېر ډیټیل میلاویږي کوم چې تاسو کتی شي. دا چې کله تاسو اوس زما سره انسټال دی نو اوس ما ته پته نه لګي چې دوی ما ته هغه بیسیک دغه ښیي که نه ښیي. که دا زه دلته وګورم دا اوس ما ډایرکټ لاګن پیج ته راولي که نه. نو دلته لکه تاسو دا کتی شئ جنګل سکاوټ لینکډین دا مختلف دغه ورکړی دی پروډکټ هنټ دا دیکھو دا هم ایکسټنشن ښیي موږ ته. بهرحال دا چې جنګل سکاوټ تاسو کله کلیک کوئ نو په هغې باندې بیا به تاسو ته 3 آپشن راشي چې یاره منتلی په هغې خپل پیکیجز دي. نو هغه پیکیج دا بیا تاسو انسټال کړئ. چې کله انسټال کړئ نو یو خو به دا د کروم ایکسټنشن ته راشي دلته تاسو کتی شئ دی دا جنګل سکاوټ راغلی دی او بل به دا سافټویر ستاسو سره انسټال شي. خو دا چې دی نو دا به صرف تاسو چې کله ستاسو سره سیلر سنټرل اکاونټ نو بیا به دا انسټالیږي که نه د هغې نه بغیر ځکه چې دا د هغې سره کنیکټ وي. نو د سرچ دپاره دا یو بنیادي دغه دی دا ټول دی. اوس دا جنګل سکاوټ چې کله تاسو کولاو کوئ دا به راشي دلته. اوس دا اوس په دې کې خپل دغه دی ټول بار پروډکټ ریسرچ لکه موږ راشو په دې کې نو ګورو پروډکټ ډیټابیس په دې کې چې بیا تاسو کله انسټال کړئ د هغې سره کنیکټ کړئ نو تاسو بیا په دې کې به اصل کې پروډکټ ریسرچ کوئ ځکه چې ټول معلومات چې دی هغه په دې کې دی او بیا تاسو ته په عام دغه باندې په ګوګل کې دغه نه میلاویږي. ټیک ده. نو پروډکټ ډیټابیس لکه موږ راشو اوس دا د ګوره پروډکټ که موږ سرچ کوو لکه څنګه به بیا په دې کې سرچ کوو دا ټول چې کله موږ انسټال کوو نو دلته تاسو کتی شئ چې لکه د کم دغه دپاره کم مارکیټ پلیس دپاره تاسو کوئ ګورئ. نه ما اوس پکې یونایټډ سټیټ لیکلی دی. ښه بیا وایي سلیکټ کیټګریز که نه څنګه چې ما تاسو ته ووایه نه کیټګریز ټول ګورئ په یو ځای ټول هم کتی شئ او بیا یو کیټګري هم کولی شئ 3-4 په یو ځای هم سلیکټ کولی شئ ستاسو خوښه ده. نو دا تاسو له بیا آپشن درکوي چې لکه اپلاینسز ګوره اټومیټو ګوره او دا ټول چې کوم دي په دې کې هغه ګیټډ او ریسټرکټډ به ترې وباسئ. نور چې به کوم یو ګوره کتی شئ لکه اوس فرض کې دلته اوس وختي ما کچن اینډ ډایننګ کلیک کړی. ها کچن اینډ ډایننګ ما کلیک کوو بدلته زه بیا نور راځم نو دوی پروډکټ ټیر که نه چې لکه اوور سایز خو نه دی نو همیشه په سټنډرډ کې ګورئ چې راوړی هم اسانې شپینګ هم اسانې. بیا دلته دیو دا وایي چې لوډ فلټر سیټ خاص سیو فلټر. بیا دلته دی دا خبره کوي چې امازون کې تاسو په اف بی آی باندې ګورئ که په اف بی ایم باندې ګورئ. نو دی ما تاسو ته په بل ویډیو کې خبره کړې ده بیا په نور نه کومه. نو په اف بی آی کې بهرحال موږ دواړه ګورو په دې وخت کې. ټیک ده. بیا نور فلټر له راشو بله خبره زه دا کوم چې کله تاسو پروډکټ سرچ کوئ اولنی یا پرایویټ لیبل خپل دغه تیاروئ اول ځل نو کوشش دا کوئ چې لکه قیمت موږ د هغې کېدو د کم از کم $15 او زیات نه زیات چې دی دا موږ ګورو لکه په دې رینج کې ګورو قیمت نه ږدو خو په دې رینج کې موږ خپل پروډکټ ګورو چې د هغې قیمت چې دی د
کم از کم $15 او زیات نه زیات $50 دا غي وجه دا د بنیادی ټکنیکی وجه دا ده چې لکه $15 نه چې کم تاسو یو سیز لا قیمت دی لکه خرڅوي نو په هغه چې څومره خرچه راځي نو تاسو بیا څه پاتې کیږي نه نو او د 50 یا د 50 نه زیات په دې مګ دی چې تاسو نوې پروډکټ کو هول سیل کی هغه بیا جدا خبره ده او چا څوک ډیر انویسټمنٹ کولای شي نو هغه خبره ده خو که عام سړی نو میکسیمم د دې $50 نه زیات ځکه مګ دی چې نوې پروډکټ نوې برانډ نو څوک په دومره بیا پیسې نه ورکړي نو بیا باسي تاواني کیږي نو ځان له خیر تاسو دا هارد فاست رول نه دی لکه دا څه نه ده چې هم دغه بکیږي لکه د دې نخکته زیات نشي کېده یا کم نشي کېده بالکل کېدای شي خو لکه داسې جرنل ایډیا کوم چې موږ ته خو شوی ده تاسو ته خیمه چې دې په منځ کې تاسو وګدئ نو هغې کې به تاسو ته فایده وي ښه دویم بیا لکه دا فلټر یې وله موږ ورکوو قیمت موږ اوس یو څیز ګورو هغه په څه کې ګورو کچن اینډ ډایننګ کې ګورو دا اوس موږ ځان لکه یو کیټګري وکته بیا رالو دې فلټر یې ورکوو بیا نور دغه کوو دا فلټر کو دا خپل سرچ مونږ ته دی اوس وایي چې قیمت څونه په منځ کې درله وګورو نو مونږ ورته دا وایو چې یاره د $15 نه واله د 50 پورې مونږ له وګوره ښه بیا وایي چې مینیمم نیټ او میکسیمم نیټ دا به قلار شو لکه تاسو وایي چې لکه هغه که نیټ دی ته وایي نیټ چې کله ستاسو نه د امازون فیس او ټول فیس تیوزي او د هغې کم قیمت پاتې کېږي دې نه هم قلار شي مینیمم رینک اوس چې ما تاسو ته کوم خبره وکړه چې رینک کې به اوس دا مونږ ګورو چېرې زمونږ هغه دغه چې کوم دی د سیلر مینیمم ریټینګ ښه هغه رینج چې کوم دی که نه هغه به مونږ ګورو چې BSR به دلته راشي ټیک شو نو اوس په دې کچن اینډ ډایننګ فرض کې یا هوم اینډ کچن کې دلته اوس مونږ بیا وګورو چېرې زمونږ دپاره BSR رینج چې کوم هغه په کچن او ډایننګ کې څومره نو دا د کچن ډایننګ ټیک ده دا بره تاسو کتی شئ دلته نو کمپیوټر میکسیمم چې دی هغه 17,000 یا 16,000 به موږ ولیکو او 100 مینیمم دی نو کو دې له موږ بیا راشو نو دا رینج به ورکو د دې رینج بیا ستاسو ته خبر کوم چې دې رینج ضرورت ځکه دی چې په دې رینج کې نو ستاسو پروډکټ به خرڅیږي او څه نه څه فایده به درکوي که دې نه وروستی فرض که اوس ځکه چې ګوره په کچن اینډ ډایننګ کې خو به په لکو پروډکټ سي که نه نو کو دا رینج تقریبا ته اوس ستا هغه پروډکټ چې دی هغه په رینج کې یا په 16 په 60,000 یا 80,000 نو هغه هغې اولني پیجز ته د هغې راتلل ناممکن نو تاسو به دا کوشش کوئ چې لکه دا رینجز چې دي دا به خامخا تاسو له به دی لکه یو دغه درکوي یو ګایډ لاین درکوي چې او دومره دغه په کار دی نو میکسیمم رینج موږ دلته ولیکو چې موږ وایو چې 16,000 او مینیمم 100 یې ولیکو ها اوس دلته بل راځو چې لکه دا وایي چې منتلی سیل دا دلته تاسو کو دا کلیک دا بل راشي استیمیټډ سیلز ان رینک بیس نو منتلی سیل منتلی نه سوري د ورځې سیل 30 تاسو ورته ولیکئ چې کوم دغه تاسو کولی شئ چې یاره موږ له ډیلی تقریبا دومره سیل په کار دی خان 30 ولیکئ 20 ولیکئ هر څه چې لیکئ لږ هم لیکلی شئ تاسو به خپل انویسټمنټ ته ګورئ فرض که ما ولیکو چې یاره مینیمم چې د ورځې 30 دغه خرڅېږي دغه پروډکټ چې دی خرڅېږي میکسیمم سیل خو هر څومره کیدی شي مینیمم ریونیو دې ته وایي چې لکه دی څونه پیسې د میاشتې پیدا کوي نو دا هم دې نه هم فلحال قلار شي که نه لیکلی شي که تاسو په ذهن کې څه خبرئ مینیمم ریویوز بس ریویوز چې مینیمم څومره یې په کار لکه ریویوز هغه سټار چې ول ورکړي که نه که ته وایې چې یاره مینیمم 3 سټار یا 4-5 پورې نو دا هم بهرحال تاسو بیا وروسته کولی شئ په دې به بیا پوه کړم خو فلحال یې نه لیکئ مه لیکئ ریټینګ وله چا څومره ورکړی دی دغه د مینیمم ویټ یې څومره دی د پروډکټ ها سیلرز څومره دی لږ یو تنې خرڅوي لسې خرڅوي شلې خرڅوي تاسو وایي چې که ډېر نه خرڅوي یا 2 تنې خرڅوي نو ستاسو هغه فلټر چې دی هغه به ورو نیرو کېږي که نه دا هم تاسو پکې لیکلی شئ که نه لیکئ مینیمم LQS دې ته وایي چې کوم لیسټنګ یې کړی که نه نو دا 7 پورې د 1 نه د 7 خو د چا نه خو همیشه 7 چې بیسټ دغه دا لیسټنګ تاسو ته بیا وروسته ووایم چې لیسټنګ څه شی دی چې کله پروډکټ لیسټنګ کوو نو بیا وایي نو په دې کې به دا تاسو ګورئ چې یاره مینیمم دغه څومره دی لکه مینیمم کې بیا دی چې تاسو ته لکه اوس فرض کړه د هغه لیسټنګ ښه نه دی او 5 دی او میکسیمم د 7 پورې تللی شي نو هغو له 5 رینک ورکړی دی دغه
امازون چې لکه دا دغه نو په هغه لیسټینګ ته بیا تاسو ګورئ چې یاره د په دې لیسټینګ کې څه د نه پاتې شي یا څه موږ امپروو کولی شو چې زموږ دا لیسټینګ ښه شي او زموږ دا پروډکټ چې د نه په سیل کې زیات شي. نو دا مختلف بیا کرایټیریاز دي، ما چې تاسو څنګه مختلف ټول دی اپلای کېږي، دا ټول پکې کېږي. دلته بیا دي دا وایي چې یاره کم وخت نه چې اویلیبل ده، که تاسو پکې خاص ډیټ لیکئ نه هم لیکلی شئ، کم نه لیکئ مه لیکئ، هیڅ ضرورت نشته. لکه ټول پکې رالو. بیا چې د انکلوډ کیورډ څه خاص کیورډ پکې ته ورکړئ نه ورکوم، څه خاص کیورډ دې وباسئ هېڅ دې نه وباسم. که لیکئ تاسو به کولی شئ ایکسکلوډ ټاپ برانډ، که برانډ دې وباسئ یاره د برانډ مقابله نشم کولی، دغه ته لرکه ایکسکلوډ ان اویلیبل، دا خو ته ایکسکلوډ شو. ټیک شه. دا لکه اوس ما ولیکو او زه وایم چې دا دغه کې مالا په دې درې دغه والا ما ورکړو، فلټر یې مولا ورکړی. یو مې دا ورکړ چې یاره مالا پروډکټ وګوره په کچن اینډ ډایننګ کې چې د 15 نه د 50 پورې قیمتي او دغه چې دی رینج چې کوم دی BSR 16,000 میکسیمم پورې، او چې کم از کم د ورځې چې دی 30 سیل یا 30 پروډکټ چې دی هغه سیل کېږي. داسې څیزونه مالا په ته په دغه کې را پیدا کا. نو دلته بیا مونږ چې کله سرچ له مونږ ورشو نو دی به مونږ ته دا په سرچ کې دا ټول دغه راوړی هوم اینډ کچن کې چې څومره، بلکې کچن اینډ ډایننګ کې چې څومره پروډکټ دي دا یې مونږ ته راوړل. نو دی اوس څه وایي چې دلته مونږ ته راوستل نو په دې ډسپلی 50 دي او دا تقریبا 8000 پروډکټ دي په دې کیټګري کې. او 8000 پروډکټس دي او دا کم دي کم چې قیمت په دغه منځ کې دی، کم چې مونږ ورکو لکه د 1550 په منځ کې دی. او دلته چې دی ګوره دا وایي چې 1 پیج اف 160، مطلب دا دی چې دا 160 پیجز دي په دې کې ته کته شي. ما چې په دې کې پروډکټ سرچ کوی دا هغه اوس فایده څه ده. فرض که مونږ پکې یو څیز د خپلې مرضۍ څه شی ګورو، مونږ له دا څه دی، دا خو ډېر پکې تاسو پېژنئ هم نه چې څه دنیا څیزونه دي هغه په دې کې دي. ځو ښکته ځو دا شکور دی. فرض که دې له راشو دا اوس چې دی دا نایف دی که څه خرڅوي 10 inch میګنیټک نایف سټریپ پریمیم سټینلیس سټیل وال، دا دی دغه دی سایز نیم. دلته بیا مونږ په امازون باندې بیا ګورو، خو چې دلته یو پروډکټ ګورو فرض که ځان له او دغه دی دا کچن ډایننګ د دې کیټګري دی څنګه چې ما وویل. منتلی ریونیو اوس دلته مونږ کتلی شو، دا تاسو ته ګوګل نه ښیي ځکه ما چې دا دغه چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. ډېر خلک چې هغه هیلیم استعمالوي د دې سافټویر په ځای، ډېر خلک نور هم استعمالوي، تاسو کتلی شئ په خپل حساب. او دا دغه سماله مطلب دا دی چې هسې هم نه دی راکړی، نه زه د هغو دغه کومه دا دلته د جنګل سکاوټ والا څه نماینده یم، خو بهرحال دا ښه دی، په دې باندې ما سرچ کړي دي او نو دې وجې نه زه ریکمنډ کوم چې یاره دا دغه کوي تاسو انسټال کوئ. منتلی ریونیو که اوس موږ وګورو نو دا تقریبا دې څه وایي چې 13,223 دا د دې منتلی ریونیو ده. او بیا منتلی سیل چې کوم د دې کېږي نو هغه 827 دی. ټیک ده. بیا که مونږ پرایس لره شو نو پرایس که د دې مونږ وګورو دا مونږ ته ټول ښه ده. تاسو یو څیز بیا کتلی شئ چې نیټ او فیس. نو پرایس د دې چې دی دا لکه اوس د دې قیمت څه دی، اوس دلته مونږ که د دې قیمت لا دې خوا دی ګوره دا منتلی سیل شو، دا د دې اوس پرایس شو. پرایس چې دی د دې نیټ پرایس چې دی هغه 1123 دی. FBA پرافټ کلکولیټر کې مونږ کتی شو. او دلته فیس چې په کوم ورکوي بریک ډاون فیس د امازون والا هغه 6.17 دی. دې مطلب دا دی چې بله خبره دا ده چې لکه دا فیس چې دا د پروډکټ او د قیمت په دغه باندې کمیږي زیاتیږي. نو چې د پروډکټ قیمت کم وي فیس پې هم کم وي، چې زیات بیا پې زیات وي. اوس رینک چې کوم دی په دې 16,000 کې اوس ګوره په 16,000 کې د رینک چې کوم دی هغه 15,000 تقریبا دی. او بیا هم د سیل چې منتلی سیل چې کوم دی هغه 827 دی او دومره منتلی دی ریونیو کوي. ټیک ده. د دې نه پس که مونږ راشو ریویوز دونه خلکو ورکړي دي. LQS ما چې څنګه ووایي نو د دوی لیسټینګ ډېر ښه دی او ټاپ لیسټینګ دی 7 ته راغلی دی. سیلر چې دی اوس دا یو سیلر دی فرست اویلیبل اول کله شروع کړی دلته. او د دې ریټینګ چې دی 4.5 دی. او د دې ډایمنشن یعنی دا پروډکټ یا که په دې کې شپږ سمسۍ دي یا که لس دي او که نایف دي هر څه چې دي، خو د هغې پروډکټ ډایمنشن دا دی. او بیا ویټ چې کوم دی د هغې دا دی. دا ټول څیزونه چې دي دا ورته تاسو ته په دې کې ښیي.
فرض که مونږ کو چرته لاړې پروډکټ ډیټابیس ورکشم خانو دې لکه خبره مطلب مې دا و چې تاسو په دې کې خپل سرچ ټولز کې یا په دې سرچ انجن کې دا څیزونه تاسو پیدا کولای شئ. تاسو ته ډیر زیات دغه د خی دا اپارچونټیز تاسو ډیر زیات خی او بل دا دغه تفصیل ټول تاسو لدر کې دا اوس سټرابری سټریټ ته اوس څیزونه دی پته نه لګي دا کنه دا بیا تاسو دا چې دا اوس دا ګوره د دې ځنه بیا تاسو دا راواخلئ دا تاسو په امازون باندې هم کته شي کله چې مونږه امازون لرا شو نو دا مونږ ته بیا دی وخی ټیک ده. او بل خبره دا کوم چې لکه که تاسو د amazon.com د پاره یا د یو اس د پاره کوئ نو بیا په کار چې په amazon.com باندې ګورئ کې په بل کوونه چې دا غو په amazon باندې ګورئ او په دغه ګورئ نو دا یو اډرس ته دا ول ورکوي په دې کې ډیر زیات پروډکټ خی بهرال دا خو ماته دا نه ده دا 19901 دا چې تاسو یو اس دغه ورکې دا زیپ کوډ ولا ورکې نو دیو په دې کې بیا پروډکټ ډیر زیات خی خاطر اوس مونږ رالو نو د چې د اوس دا مونږ ته ګوره دا جنگل سکاوټ دلته دا نه تاسو یې نه دا فرض کې په جنگل سکاوټ نه تاسو چې ګورئ نو دا اس ان دا پروډکټ خپل نمبر دا تاسو ته نه خی منتلی سیل ته نه خی بي اس ار رینج ته نه خی کله اویلیبل نه خی لیسټینګ څنګه دا نه خی ریویوز ایسته ته هم تاسو ته نه خی دا پکې د جنگل سکاوټ ول خپل دغه دی دا ستونم د بینیفټس دي کنه څنګه چې ما تاسو ته وې خادلته چې د په هر پروډکټ کې تاسو کټګوریز ګورئ هلته هم تاسو ته خی خو کټه برازي کټګوریز کې به تاسو ګورئ څنګه به تاسو صحیح کوی دلته اوس ګوره کسټ بیسټ سیلر رینک دا به ګورئ چې اول کټګوریز بیسټ سیلر رینک دا دی بي اس ار چې ما وی هغه دلته دی نو اوس په کچن اینڈ ډاینینګ دا زمونږ غټه کټګوري ده نو دا سیس چې کوم دی دا پروډکټ چې دی دا په کچن اینڈ ډاینینګ کې د 77000 او 582 دی ټیک ده دا نمبر دی د پروډکټ دا خو ما سه دغه راواغستو او کو تاسو ټاپ 100 ګورئ په دې کچن ډاینینګ کې نو بیا بدل تکلیک کال ته کته شي دغه بو ګورئ د دې نه علاوه مکس کې چې کوم دی ګوره دا بیا سب کټګوري ده نو په مکس کې دی چې دی د نمبر چې دی هغه 409 دی نو دې دا غټه کټګوري مین کټګوري او بیا سب کټګوري دې سيزونه ته تاسو ګورئ چې را د دغه کې څه نمبر دی اوس کومنګ اسی یو پروډکټ سرچ کوو فرض کړه دلته رالم او زه یو پروډکټ ګورم دا اوس لکه وختي ما کاته اسی هډ شی ورکنه اوس لکه زه دلته ولا ورکم دلته تاسو کته هم شي کله چې تاسو بي دلته ولي کې پال کټګوریز کې بي همیشه د اس ان نمخ کې لیکه بیا کو په تاسو هر یو نمبر یو په ورکړي بي نو دا چې کله تاسو کلیک کړئ نو د اس ان دا به تاسو ته لیکه یو ریزلټ راوړم یا ولا سب کټګوري ورکول غواړي سب کټګوري ولا ورکم ورل د اس ان په نمبر هم تاسو کته شي په هر دغه باندې کټګوریز وایز هم کته شي او دا چې اوس د لکه په دې کې دا ټول ډپارټمنټ تاسو وکتل ځانله کم کټګوري کې ګورئ نو ځکه دی اوس فرض کا راشم دا اوس لکه چیرز په فرض کرالو ټیک شو و چیرز ګورم نو په چیر کې دا مختلف قیمتونه دي وزو په دې کې کزو ګورم چې را په دې کې خاص دغه ګورم زما په کاری چیر لکه اوس د لرالو د افیس چیر د خپل نوم دی چې د سنوم دی او څه قیمت دی لکه امازون ولا سره انک ور کړی دی او د $30 د قیمت دی او هوم افیس چیر دی ټیک شو نو هوم افیس چیر چې زه ګورم نو د دې کټګوریز بیا نور پروډکټ زه ګورم په دې کې نو هغه بم د دقیق نوم والا زه ګورم کم چې دای په دې کې بیا مختلف قسمونه د چا پیټنټي د چا دغه جدای سټایل جدای نو دا غي بیا قیمتونه هم جدای څنګه چې ما لکه وستا ته فرض کړه د هډ شیور دا خبر وکړه او د دې بیا وګورم چې
سلو دی. زه ګورم روټري ما دا کلیک کړه لکه روټري هیډ شیور. ټیک شو. دا اوس لکه یو پروډکټ دی، موږ دلته ګورو دا چیز دی. دا که په دې کې یا بلکې موږ یو کلیک کوو، فرض کړه دا به کلیک کوو او دا موږ کولاو چې دا څه شی دی، یا موږ لکه د دې دغه ګورو رینج ګورو او د دې موږ بي اس آر ګورو وغیره وغیره. نو د دې بي اس آر چې اوس دی ګوره تاسو کتلی شئ دا 3739 دی. ټیک ده. نو دا روټري هیډ شیور چې موږ وکتو د دې قیمت دی لګولی دی $79 فرض کا، او دا یو به موږ راوالو دلته. اوس په دې دغه کې به موږ دا روټري هیډ شیور دلته موږ دا وکتو، دا دلته موږ له دې خپل راواغست. اوس په دې ایکسټنشن دغه والا چې کومو د موږ جنګل سکاوټ دې سره ایکسټنشن ومې، دې ایکسټنشن له اوس موږ ورالو چې یاره موږ په دې کې ګورو. نو دا ایکسټنشن به اوس موږ ته د دې روټري هیډ شیور چې کوم دي دا به موږ ته ټول د راواخلي او موږ ته به مختلف قیمتونه په دې کې بیا موږ خپل کمپیټیټر ګورو چې یاره موږ له لکه فرض کړه دا یو پروډکټ موږ ګورو او موږ وایو چې یاره دا خرڅوو. فلیکسر هیډ شیور ښه دلته دې موږ له یو راواغېستو او موږ صرف دا روټري هیډ شیور नेट स्लो है, पता है आंडो लग गया. خورالو مونږ بیا جنگل سکاوټ له ورکو چې هیډ شیور دی مونږ له مختلف قسمه لکه دا تاسو مثال خیمه چې یاره که تاسو یو پروډکټ ګورئ په دې جنگل سکاوټ کې نو د هغې څونه فایدې دي او څومره تاسو ته ټول ریونیو او قیمت او هر څه راویستی شي که نه. نو یاره نن دا نټ زمونږ څه سلو غوندې دی. پروډکټ سرچ چې دی لکه هغه ستاسو ډېر وخت به اخلي که نه. د هغې وجه دا ده چې لکه دا یو بنیادي کار دی. دا اوس لکه مونږ سره مختلف دغه رالو هیډ شیور رالو او مونږ بیا دا ګورو چې یاره دا ریمنګټن والا دی. دا یو اوس دې ته که مونږ ګورو نو منتلی پرایس به وګورو چې قیمت د دې دومره دی او منتلی سیل چې دی دا 3400 دونه کوي. ډیلی سیل چې دی هغه 123 دی. منتلی ریونیو دومره ده. اوس لکه دا پروډکټ چې دی دا مونږ بیا د دې کمپیټیټر ګورو لکه دا ټول نه دا اوس که د دې په شانتې نه نو دغه بیا تاسو اډو ګورئ نه. اوس دا چې دی 69 باندې دی. ټیک شو. دلته که مونږ بیا دا دویم ګورو نو دی مونږ له څه قیمت ښیي مونږ ته فی الحال مونږ ته څه نه ښیي. دا چې دی دویم هم 59 باندې دی. دا نیټ سلو دی. دا څیزونه ورو ورو ډاونلوډ کېږي. بهرحال اوس رالو ما خیال لوډ پې زیات دی.
د اوس ګوره د 49 دی د بل 22 دی نو تاسو به دا ګورئ چې په دې کې بیا فرق څه دی که نه بنیادي لکه دې ته به هم ګورئ چې آیا د کوالټي به ګورئ بیا به دا تاسو په دغه باندې سرچ کوئ او ځان به په دې مطمئن کوئ چې زه چې کوم څیز ګورم نو هغه هم دا دی په دې کې به تاسو 3 پروډکټس وګورئ او څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه لکه اوس دا چې دی دا یو مونږ والو بل څه شو ریمنګټن والا مونږ چې کته دا والو دا 59 والا کوم دا 59 والا دا ده کنه دا تقریبا او دا سیز مونږ کته دا اوس په 26 باندې دندې کې به تاسو ګورئ چې بل په 79 ولې دا په 26 ولې ده او دوانه خرسي کې سب بنیادی څه فرق دی کوالټي به ګورئ سایز به ګورئ نور به ګورئ خو ځل ته کوم رالو دا دی برانډ دا ده او دی وس دا خبره کوي چې لکه برابر لار شو چې مونږ ته لګا اسانه ګوره هغه پرایس چې ګورئ تاسو کنه نو اول یو خو به دا ګوره منتلی سیل دی خبره ته ډیر زیات خیال کوئ چې منتلی سیل چې کم دی کنه اولنی لس چې کم دی دا نور تاسو وسته هم شي دا نور به بیا لړکوي کم چې تاسو دغه نه لکه دغه کوالټي والنی نه به لړکوي اولنی لس به ګوره چې آیا په دې کې یو تن سیل باندې ډامینیټ خو نه دی لکه یو تن په سیل باندې ډامینیټ نو بیا د مطلب دا دی چې په هغه کټګوري کې تاسو نور ځای نشته لکه و 60 یو نه خرڅيږي 780 د بل نه 427 د بل نه 397 د بل نه سیل د دونه زیات سیل دی نو کو دا دغه په شانتي نو بیا مطلب دا دی چې په سیل باندې په اولنی لسو کې دوه درې ډامیننټ نو بیا به هغه تاسو ناخلی هغه وجه دا چې په کې بیا تاسو ځای نه کیږي ټیک شو ها وس منتلی ریونیو دا خبره شو وس خبره ته بل د کومه چې لکه د اولنی پرایس کوم ګورو د دا خو مونږه غده هم نه مونږه بیا چرته ورک شي خو بهرال دا بولو د مثال لپاره کنه چې د دې فرض کا پرایس چې دی و $17 دی یا 18 دی نو دا 18 چې کم دی نو دلته مونږ په نت کې ګورو چې په نت کې دلته مونږ ته بیا نت پروفټ کیلکولیټر خې ټیک ته چې په دې کله مونږه کلیک کو نو دا په دې دغه کې د جنگل سکاوټ کې دا کیلکولیټر راشي اوس دې کیلکولیټر کې مونږ ګورو چې دا د دې پروډکټ پرایس چې د خرڅې په 18 باندې د 17.99 د دې پروډکټ پرایس دی نو د دې لکه نور خو وزن او کسی لیکلي دي خو اف بی اف فولفلمنٹ فیس چې کم دی چې هغه تاسو له فولفل کوي نو 3.54 هغه فیس اخلي ریفرل فیس بیا 2.7 دی نو ټوټل اف بی اف فی چې کم دی چې لکه فولفلمنٹ بای امازون کنه هغه $6.24 دی ټیک شو او نت چې دی د دې 11.75 ته مطلب دا دی چې د فیسونه پکې دونه دي او نت د دې قیمت دونه دی او ټوټل قیمت دوله دا لګولې اوس بدل ته موږ دا ګورو چې دا پروډکټ په 18 د اخلي یا خرڅي نو چې دا اغسته په سوی کم از کم چې د پروفټ وکي ار او آی چې ده کنه ار او آی د ار او آی پرسنټیج کم ده ریټرن اوور انویسټمنټ دی ته وای ار او آی مینز ریټرن اوور انویسټمنټ چې لکه تا انویسټمنټ کړه پاګه تا ته 100% ریټرن نه نو که تا ته 100% ریټرن نه نو هغه بیا ټیک نه ده وس دا پروډکټ چې ده د کم از کم چې د په 18 خرڅي نو په کار دا چې دا د تا میکسیمم په 3 منګه ولګو او بیا دلته کیلکولیټ کو بس صرف تاسو خپل قیمت ګورئ چې لکه تاسو بدان اندازو شي چې دا پروډکټ د په 18 خرڅي نو چې زه په 100 عالم چې ماته پروفټي فرض کا نو کو زه 3 ولیکما نو دلته ما 3 ولیکو نو 292% د 100 نه زیات نو په دې پروډکټ کې ماته 8.75 پروفټ ده خا کو دا اوس لکه زم چې خیر ده کو دونه ماته نه ملويږي چې میکسیمم از 5 کما او بیا کیلکولیټ کما نو ماته چې 135 شو ماته 6 ده وسه کز دا ان کیس 6 کما او زم نو ماته بیا 96 5.75 تقریبا دا هم ماته اکسپټیبل ده دا وجه دا ده چې لکه نت چې کوم دی نت په ستا ټوله خرچه راغلی ده د شیپینګ پورې او دونه پسې ته امازون لور کې یعنی چې شیپینګ خرچه او امازون خرچه ته یو ځای کې او په دې قیمت خرچه نو تعالی دونه پیسې ګټي نو په کار د چې کم از کم دی بل دلته رول اف 3 کنه رول اف 3 مونږ دې ته وایو چې لکه تا اخیسته په سود لکه یو دغه چې یو نت شي لکه فرض کا $9 دی ټوټل نو 3 د نت شو 3 دغه د فیس شو امازون والا او 3 ستا پروفټ شو
نو دونه پکې نه نو په هغه ته بیا تاسو نه ګورئ ښه اوس تاسو لکه دغه پروډکټ ته یو قسم لا او دا چې دی په دې باندې دا په 18 باندې د خرڅي یو خو به دا خپل دغه ګورئ دې ته به ګورئ چې لکه دا به تاسو دا نت سلو دی که نه ټایم به ډېر اخلي ما تاسو ته ویلي دا به ترې لرکوئ تاسو به بالکل هغه خپل پروډکټ چې کوم دی د هغې چې څومره سپیسیفیکیشنز یې هغې ته به ګورئ اولني 3-4 به تاسو په هغې کې راواخلئ ټیک ده اوس د هغې نه پس بیا په دې دغه تاسو پوه شوئ د هغې نه پس بیا دا چل کوئ چې لکه په دې کې نور مختلف دغه هم دي د جنګل سکاوټ نه په دې طرف تاسو دغه کولی شئ د کته شي پروډکټ ټریکر او سپلایر او دا پم کته شي کی ورډز باندې کولای شي مارکیټینګ کوم بلا شي انالیټکس دی په دې کې کنه خو بهر بیا تاسو په خپل کولای شي دونه وګدل په کې زنه زما بیا ولکه دا پروډکټ چې دی اوس دویمه خبره ده چې دې زنه خو مونږ ځان له پروډکټ سلیکټ کو درې وانه به تاسو بي اس ار رینج کې وګورئ او څوک ځان سره لیکي نو هم داسې لیکل هم شي په دې دا پروډکټ اپورچونټی شیټ ته یو دا ما جوړ کړو وګوره لکه په دې کې به تاسو پروډکټ یو ار ال ولیکئ او دا فرض کې مین کی ورډز انسولیټډ مګ دی کچن ډایننګ کیټګری دا پرایس دونه دی بي اس ار دونه دی بیا دویم په دې کې دی دریم په دې کې دی نو دا بیا تاسو ګورئ چې بي اس ار 3 د دې 29 دی ریویو په دې اولنی باندې دونه دی په دویم دونه دی بیا ریویوز ته به هم ګورئ په دریم دومره دی منثلی اسټیمیټ د دې اولنی چې دی هغه دغه دی دا فرض که دا $2,00,000 دی او سورسینګ کاست چې دی هغه اغسته په سود په $100 مونږ واغستو اف بی ای فیس ته مونږه $15 ورکو ریفرل فیس امدام د امازون د $100 ورکو بیا استیمیټډ پروفټ مارجن مونږ ته $1 دی او منثلی سیل چې دی تقریبا 20,000 دی نو مونږ ته یو ار استیمیټډ منثلی پروفټ نو تاسو تقریبا $14,000 چې دی ګټلی شي دا ځان له یو شیټ جوړولی شي که ملګرو بیا خوښه د سره دام په ډسکرپشن کې شریک کما خو لکه دا د لپاره تاسو اسیم لیکلی شئ ځان له تاسو به 3 پروډکټ دغه کوي خوښ کوي ټیک ده کله چې تاسو پروډکټ خوښ کړو اوس دویمه خبره ده چې تاسو به بیا ځئ علي بابا له هلته به ګورئ دغه ټول نه غټ سورس دی علي بابا چې کوم دی نو هغه تاسو چې دا کلیک کوئ کله او دلته راشئ دا علي بابا دا خو ایډ والا دی کوم دی هغه اوریجنل افیشل دا دی کنه دا هم دی دا یو دی ښه دا د دې اوریجنل ویب سایټ ته کله چې دی باندې تاسو کلیک کړئ نو زه خپل ساين اپ بشي او خپل دغه به جوړ کړئ زه په کې الریډي ساين ان په دې کې نه ها زه خو الریډي دی سره ساين ان یم بهرحال بیا ساين ان شو دیدار سبزای کړم اکسس نو تاسو به خپل دغه جوړ کړئ دا څه د خپل آی ډي به جوړ کړئ ساين ان بشي بالکل په اسانه کېږي هو یو خبره په دې کې چې کله په یو سټیپ پکې راځي چې تاسو ته به کمپني سره نو په کمپني کې خپل نوم ولیکئ ټیک ده اوس دلته زه ګورم لکه اوس فرض کړه ما پکې کتل چې هیډ شیور هلته موږ ورکړي نو هیډ شیور زه سرچ کوم په دې کې نو دی به مالا علي بابا چې دی دا به مالا راوالي تاسو په دې کې خپل دغه به جوړوئ دا لاګین کېږئ به خپل پروفایل به جوړوئ د هغې نه پس به کېږي دا به بیا تاسو په دې کې بیا مختلف قسمونه نو تاسو به په دې کې ګورئ چې آیا هغه یو کم چې و هغه تاسو ته میلاو شي بل دا په علي بابا چې کله تاسو لاګین شئ خپل دا پروفایل جوړ کړئ لاګین شئ نو په دې کې به کله تاسو ګورئ نو 2-3 خبرې به یاد ساتئ هغه ډېرې زیاتې ضروري دي هغه دا دی لکه اوس دا هیډ شیور فرض که راغی دلته دې کمپنۍ والا نو دا کومې کمپنۍ نه چې تاسو سودا کوئ یا ورسره ډیل کوئ نو یو خو به دا ګورئ چې هغه ویریفایډ ټیک شو بل به ایکسپیرینس ته ګورئ دا 2 غټې خبرې دي درېیمه خبره بیا دا ده چې لکه دغه کمپنۍ چې ده دا سپلایر والا چې ده چې دا مینوفیکچرر کمپنۍ ده او کو ډسټریبیوټر ده که نه نو په دې کې لکه دا 2-3 خبرې چې دي دا بیا ساتئ ځکه چې بعضې وخت کې چې کوم ډسټریبیوشن والا چې نو هغه تعالی لږ شی درکولی شي خو ګران یې درکوي مینوفیکچرر چې کوم دي هغه تعالی زیات دغه کې لکه کوانټیټي زیاتې د هغو زیات تعدادي خو ستا سره دغه ډېر کوي دا خبره ورسره کېږي رعایت در سره ډېر کوي ټیک ده نو
دا ګوره دا چې کله ویریفایډ ټیک ده او دا ایکسپیرینس نو لکه دې ته مونږ رالو دا به وګورو هډ شیور ان کیس دې له مونږ رالو نو دلته اوس مونږ ګورو چې د دا ګوره چاینا والا دا 5 year ایکسپیرینس دی دا د سٹور دی دا اوس د خپل پروډکټ نه دلته دی چې دی وای د شپږونه د 9 پورې د دې قیمت ته فرض کا او 1000 سیټ په مینیمم ته اخلي بیا دا نور تاسو دغه کته شي بیا که تاسو د کمپنی نور انویسټیګیشنز کوئ دا ډیر ضروري ده چې لکه دا کمپنی اوس مونږ ګورو چې دا کمپنی چرته جعلي نه ټیک ده نو په دې کې به تاسو ګورئ چې دا ویریفایډ دا 5 year چاینا کمپنی ده نور دلته تاسو راشئ یو دا خبره به تاسو انتهایی یاد ساتئ چې دا نښه وتئ دا ټریډ اشورنس نښه ده علي بابا باندې به بیا تاسو د کله چې تاسو د دې سره ډیلینګ کوئ نو علي بابا په ترو به کوئ او علي بابا چې دی بیا دې خبرې ضمانت اخلي نو دا خبره پکې ډیره ضروري ده د ټریډ اشورنس ده نو دا اوس مونږ دا درې خبرې کنفرم کړې چې یاره یو ویریفایډ بل ایکسپیرینسی بل چې دی هغه ټریډ اشورنس والی ښه درېمه بیا د دې نه غټه خبره دی چې لکه دا کمپنی چې ده چې سپلای چرته کوي نو دا به بیا تاسو لکه په دې کې مختلف دغه دی آپشن دی پروفایل دی پروډکټ دی تاسو راشئ نو دا به تاسو ته بیا ښیي چې لکه کم زیاته ده ځکه که تاسو یو اس مارکیټ له څه اخلئ نو په کار ده چې هغه دغه یو اس مارکیټ ته یا نارت امریکا ته د هغو سپلای زیاتی که نه بیا دغه ضرورت نشته بیا لکه هغه بیا ټیک نه ده دغه شانتې لکه د تاسو به د دې سپلایر ګورئ کم از کم د یو پروډکټ دپاره 15 شپږ تاسو سپلایر کتی شئ اوس زه بل یو څیز لکه ګورم فرض کا اوس زه راشم دلته او زه په امازان ډاټ کام باندې دغه ګورم مګ ګورم کافي مګ فرض کا چې زه وایم چې یاره یو بل پروډکټ دی او زه دلته ګورم زه ګورم چې ډبل وال انسولیټډ او کافي مګز دا مې وویل ټیک ده زه اوس لکه کافي مګ ګورم نو دلته ما ته دا ټول رالو ډبل وال انسولیټډ والا دا خو نه دي د شیشې والا دي چې سایز والا هم ورکوم 14 اونس په ته مونږ ولیکو دا اوس ماته سنویل والا فرض که دا یو مګو خو 14 وال انسولیټډ کپ ټیک ده نو دا اوس لکه که مونږ ګورو دا که مونږ کولاو کو نو دلته به اوس چونکې دا دغه والا راخلی جنگل سکاوټ والا راخلی نو دی اوس ما ته وایي چې یاره د دې قیمت چې دی هغه $15 دی او دا ډبل وال انسولیټډ مګ دی او دی چې دی منتلی سیل دی څونه که د ایس ان څونه دی دا ایس ان ایس نمبر دی دا دی منتلی سیل دی د 4188 دی او بی ایس آر رینج کې چې دی په 1400 کې دی ټیک شه په 1400 کې نو دا اوس مونږ د دې کیټګري دپاره چې دی مونږ دام په کچن اینڈ ډایننګ کې راځي نو 1400 دی 16000 پورې دا 1400 کې مطلب چې دی ښه دی او دا اول اویلیبل او لیسټینګ 7 دی او ریویوز په دومره دي ها اوس د دې کیټګري مونږ هلته هم کتی شو په هغې پروډکټ سرچ کې او دلته هم مونږ کتی شو که مونږ ښکته راشو نو دلته به مونږ دا دې خپل ډسکرپشن ورکړی به دی بیا تاسو پوه کړمه چې دې څیزونه څه مطلب دی دا اوس ګوره بیسټ سیلر رینک که نه نو د 14000 دی کچن ډایننګ کې هلته زموږ سره رینج 16000 نو موږ پکې دغه کولی شو که موږ ټاپ 100 ګورو په کچن ډایننګ کې دلته بیا کتی شو په مکس کې دی دویم نمبر دی
او په انسولیټډ کپ او مګز کې د نه هم نمبر دی. دا لکه ګوره دا مین کټګوري ده، دا سب کټګوري ده، بیا په سب کټګوري کې سب کټګوري ده. نو صرف بیا مګ لره، نو په مګ کې بیا چې دی د رینکینګ چې دی هغه دویم دی. نو دا معلومات هم موږ دلته حاصلولی شو. نو بیا به لکه دې له موږ داسې کار کوو چې اوس لکه زه مګ ده اوس په نور به بیا وګورو. دا موږ دې له هم ورکولی شو چې ډبل وان انسولیټډ مګ. نو کله چې موږ په دې جنګل سکاوټ له ورکو چې موږ ته د کمپیټیټر وښایه، نو دی به اوس موږ ته د کمپیټیټر وښایي. دا تاسو اوس پوه کوم چې لکه تاسو څنګه خپل سرچ کولی شئ او کم کم څیزونه ضروري دي په دې کې. نو دا خو ما هغه سنګل راواغستو، یا خو صرف ما هغه سنګل کلیک که نه، دا چې اوس زه صرف ډبل وال انسولیټډ کافي مګ ګورم، نو دی به اوس مالا په دې سرچ کې په کار ده چې راواخلي، نور مګز به سره هم راوالي. نو زه بیا لکه 3-4 ګورم، د هغې کمپیټیشن به ګورم، څنګه چې ما وایي د هغې منتلي سیل به ګورم چې په سیل باندې یو تن چېرته ډامیننټ خو نه دی که نه. دا اوس ګوره دا موږ له ټول دغه به دی اوس راواخلي او موږ ول هلته خپل سپیسیفیکیشن ورکړو چې دا سنویل والا اوس د دې دا ده، دا بله ده، دا اوس په دې کې ګوره ځینې به ارزانې ده، اوس په 18 ده. ښه دا په څو ده؟ دا خو پکې نه دی. دې ته به هم تاسو ګورئ چې دا په سرچ کې که دا راغلی، دلته تاسو بیا کراس کولی شئ د دې سرچ نه. بیا دغه چې دی دا تاسو کراس کړئ، دا به د دې ځای نه لاړ شي. نو دغه به بیا وباسئ، ټیک ده. نو دلته به بیا تاسو ډبل وال انسولیټډ مګز چونکې موږ ګورو کافي مګ، نو په دې کې بیا تاسو ګورئ چې لکه دا د کېدای شي سټیل سټینلیس سټیل والا که نه، دا په 12 ده. د دې سپیسیفیکیشن به ګورئ. دا چې کله تاسو دلته 3 یا 4 ته ځان له سلیکټ کړئ، نو بیا به تاسو لاړ شئ علي بابا له. څنګه چې ما دلته تاسو ته ووایي چې دلته موږ بیا پراډکټ سرچ کو او تاسو پکې خپل پروفایل کولاو کو، نو دلته موږ وایو چې یاره ډبل وال insulated stainless steel پکې به هم ولیکو باره insulated coffee mug. ټیک شو. دلته دی به اوس موږ له علي بابا کې به موږ اوس دا قیمتونه معلوموو چې یاره دا موږ ته څه څه ښایي. دا موږ له دا راویستل نه اولنی څه شی سټارټ شو. چینیانو پکې ځان لکه څیرخ کړي. ښه دا ډبل وال انسولیټډ مګ اوس هلته څه په $20 و، څه په 18 و، څه په 25 و. ټیک ده. دا اوس لکه فرض کې اوس سیمپل موږ له دا راغی، اوس دا موږ ګورو دلته دی وایي چې یاره $US چې د 3 نه د 4 پورې دا میلاویږي. دا به اوس موږ فرض که کلیک کو، اول به دا څیز ګورو چې یاره دا مینوفیکچرر چې کوم دی چې دا دې ته به ګوره دا مینوفیکچرر دی، یعنې په خپله تیاری. ټیک شو. او دا اوس دغه سایز هر څه به وله ورکو. بیا موږ دا ګورو کمپني، یاره چې دا کمپني څنګه ده. نو د دې 2 years ایکسپیرینس دی. بهرحال دې نه به موږ لاړ شو. دا ایکسپیرینس یې کم دی، دا مې خوښ نه شو. بل ګورو. کافي مګ نه دی. دا به وګورو د 2 years experience China no supplier. دا چې کوم دی 5 year experience verified hard selling. دا به موږ وګورو. دا چې 18 or 22 دا ټول پکې دي. ښه دلته موږ ګوره دا بیا ګورو. ټیک شو چې ملټي سپیشلټي سپلایر دی او امپورټ ایکسپورټ والا 5 year experience دی. دلته موږ دا ویریفاید دی. دغه 3 څیزونه موږ په دې کې وګورو. او دلته بیا موږ لکه د دې پروفایل هم کتی شو، راشو پراډکټس نور کتی شو. دلته مین خبره دا ده چې دلته موږ راشو، دا موږ ته وایي چې ټریډ اشورنس والا دی او 5 year experience دی او ویریفاید دی.
ها بیا به دا ګورو چې لکه دا پروډکټ کم ځای ته سپلای کوي که نه نو دغه چې مونږ لاندې راشو نو دا مونږ ته خپل مارکیټ به بیا پکې چک کوو چې کم از کم 60-70% سپلای چې دا دغه مارکیټ ته وي ټیک ده نو په دې دغه باندې مونږ بیا چې دی د دیو سره به بیا رابطه کوو اوس دا پروډکټ چې مونږ سرچ کوو او د دې قیمت وګورو نو د هغې نه پس چې دی بیا به مونږ دا ګورو چې آیا دغه سره د کمپنۍ سره اوس مونږ لګو دا تاسو وکړه دا تاسو یو سرچ کو دا به کم از کم 15-16 تاسو وګورئ دا کمپنیانې او د هغو سره به د یو پروډکټ دپاره رابطه وکړئ په دې باندې به ټایم لګي خو په دې به دغه کېږئ نه کنفیوز کېږئ نه او ټایم به پې فرض که اوس دلته چې دی لکه مونږ چې څنګه خبره کړې وه دی اوس په $15 دا کپ خرڅوي نو مونږ که دلته راشو نټ له نو هلته مونږ وکته چې یاره د نټ دا دی او مونږ ته دغه کپ دی اوس په $15 خرڅوي نو د ده پې ټوټل اف بی چې دی هغه 6 دی او نټ 8.97 دی نو که دا مونږ ته په $3 میلاویږي سره د شپینګ نو بیا دی مونږ له څونه پرافټ کوي 195.97 نو په درې خو به میلاو نشي ځکه بیا تاسو کوالټي ته هم ګورئ ځینې ارزاني خو هغې ته به ګورئ کم از کم که دا مونږ ته په 6 میلاو شي نو بیا مونږ ته 50 کوي نو دا مونږ ته بیا فایده نه کوي نو دی به مونږ بیا 4 به کوو نو که 4 کې مونږ دا کلکولیټ کوو نو مونږ ته بیا هم 4.97 تقریبا $15 فایده کوي نو بیا به مونږ د دغه سپلایر سره دا خبره کوو چې خبره به ورسره روانو خپله کوالټي به ورته وایي نورې خبرې به او دا به ګورو چې یاره دی مونږ له په څو راکوي بل سپلایر به ګورو بل به ګورو نو دا لکه بنیادي د سرچ هغه طریقه ما تاسو ته وښوه چې څه څیزونه پکار دي کېدای شي څه خبرې رانه پکې پاتې هم خو دا جنګل سکاوټ چې دا یو ډېر ښه سافټویر دی نو دا چې کله تاسو انسټال کړئ تاسو پوره دغه وښایي ځکه چې په بزنس کې دی د ای کامرس وایي په دې کې به د ټولو څیزونو تاسو خیال ساتئ او که فرض که دا څیزونه تاسو خیال نه ساتئ نو بیا ستاسو پرافټ چې دی هغه ډېر زیات کمیږي کېدای شي لاس هم وشي بهرحال ملګرو په تمه یم چې کمنټ پې وکړي په دې ویډیو باندې او بیا ماته دا ووایي چې یاره که څه داسې خبره په سرچ حوالې سره پاتې نو چې هغه ورسره هم بیا ډسکس کړم او که نه په نیکسټ ویډیو کې بیا په روان ویډیو کې انشاءالله بیا به ګورو چې مونږ لکه اوس دا پروډکټ دلته هم مونږ وکتل اول یو ځان له پروډکټ خوښ کړو دغه بي اس آر رینجز کې په دغه کیټګریز کې او بیا مو داسې کار وکړو چې علي بابا ته لاړو هلته یو سپلایر هلته یو ځان له وکتل اوس به د سپلایر سره کانټیکټ څنګه کوو او څه څه څیزونه په هغې کې پکار دي نو دا به انشاءالله زه ستاسو سره په روانه ویډیو کې که خیري ډسکس کوم